السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. نن موږ تاسې د طب اړوند موضوع وینه پېژنو چې وینه یا بلډ چې په انګلیسي کې ورته وایي وینه څه شی ده او د هغه د وینې اجزا یې وایو. اول موږ تاسې وینه تعریفوو. وینه چې په انګلیسي کې ورته بلډ وایي دا زموږ تاسې د بدن سورنګه مایع ده چې د بدن انساجو ته غذایي مواد او اکسیجن رسوي او په مقابل کې غیر ضروري مواد چې بدن ورته ضرورت نه لري لکه کاربن ډای اکساید او داسې نور مواد دا بل ته د انساج څخه راټولوي. موږ تاسې د وینې اجزا یې وایو چې وینه په عمده ډول د دوو برخو ته جوړه ده. یو پلازما برخه ده، بل سلز یا حجرات دي. اول پلازما دا چې د وینې 55% برخه جوړوي او حجرات د وینې 45% برخه جوړوي. موږ تاسې اول پلازما وایو. پلازما د وینې مایع برخه ده ځکه چې په پلازما کې 90% واټر شتون لري، 2% پروټینز په پلازما کې شتون لري او پاتې فیصدي باندې ځینې هورمونونه په پلازما کې شته. په ډېر لږ فیصدي سره ځینې غذایي مواد شته او ویسټ پروډکټس اضافه مواد په پلازما کې دا د پلازما په ترکیب کې دا شیان شتون لري. د وینې پلازما ځکه مایع برخه ورته وایي چې 90% په پلازما کې واټر یا اوبه شتون لري. پسې دویمه برخه د وینې چې د هغه سلز یا حجرات دي چې زموږ ستاسې د وینې 45% برخه حجراتو جوړه کړې ده. حجرات چې دي په بدن کې پر درې ډوله دي. یو یې آر بي سي دی، بل یې ډبلیو بي سي دی او بل یې پلټلیټس دی. آر بي سي چې په انګلیسي کې پوره نوم ریډ بلډ سیل په اریتروسایټ سره هم مشهوره دي. د دوی د ژوندانه وخت یا لایف سپان 120 ورځې دی. دوی په آر بي سي په بون میرو کې جوړیږي. د دوی دنده دا ده چې په آر بي سي کې یو پروټین شتون لري چې د هیموګلوبین په نامه یادیږي. زموږ د بدن انساجو ته اکسیجن رسوي او بل زموږ تاسې د بدن د وینې رنګ چې سور دی دا هم د هیموګلوبین له کبله دی. آر بي سي په بون میرو کې جوړیږي. د ژوندانه وخت 120 ورځې دی. ورځې بعد دوی له منځه ځي. پسې دویم برخه د حجرات چې دغه ډبلیو بي سي ده. ډبلیو بي سي چې په لیوکوسایټ سره هم مشهوره دي. د وینې سپین حجرات یعنې وایټ بلډ سیل دا چې دي د دوی دنده دا ده کله چې بدن ته غیر ضروري زهرناکه مواد یعنې بهرني مواد یا انتانات داخلیږي د دوی د هغه په مقابل کې جنګ کوي، د هغوی په مقابل کې دفاع کوي چې دا زموږ تاسې د دفاعي سیستم یوه برخه ده. ډبلیو بي سي د ژوندانه وخت لایف سپن چې دی دا 5 څخه تر 7 ورځو پورې دی. دوی هم په بون میرو کې جوړیږي. ډبلیو بي سي یا وایټ بلډ سیل بیا خپله پر دوه ډول دی چې یو ګرانولوسایټ دانه لرونکي سپین حجرات دي، بل اګرانولوسایټ دانه نه لرونکي سپین حجرات دي. ګرانولوسایټ دانه لرونکي سپین حجرات بیا خپله پر درې ډوله دي: ایزینوفیل، بازوفیل او نوتروفیلز. او اګرانولوسایټ دانه نه لرونکي حجرات چې دغه پر دوه ډوله دي: مونوسایټس او لمفوسایټ. دا زموږ ستاسې په حجراتو کې ډبلیو بي سي وه. اخري چې د پلټلیټس یا صفحات دمویه دا چې ډېر کوچني حجرې دي. د دوی ژوند د 5 څخه لایف سپن تر 7 ورځو پورې دی. د دوی دنده دا ده چې کله یو برخه تخریب شي نو دوی هغه ځای کې ګټوله رامنځته کوي چې دغه پاتې وین څخه د تګ څخه مخنیوی وشي.